کم سړی چې لور خور ته خپل حق نه ورکوي او د پلار په میراث کې د هغې حصه نه ورکوي، نو دغه رور ته زه دا نصیحت کوم چې د تسبو نه ټک مه وباسه. په نفلونو باندې ځان مه ستړی کوه، د جمع مخکې صف ته زور مه کوه، نه ستا تهجدو ته ضرورت شته، نه دی د اشراق نفلونو ته ضرورت شته، او نه چې کوم دی نو ستا دې دعوې ته ضرورت شته چې زه یو مسلمان او یو مؤمن او یو پرهیزګار سړی. ما سره داسې خویندو رابطې وکړلې او ما نه تپوس وکړو چې مولوي صاحب تاسو یقین وکئ هغه ویسونه او هغه ریکارډ د ښودلو نه دی، ورنه تاسو ته به ما اوس په دې ویډیو کې ښودلی وي. او هغوی دا معذرت کړی چې ګورئ مولوي صاحب زموږ دا خبره دا چېرته فیسبوک او میډیا ته شایع نه شي. هغوی ما ته وایي چې مولوي صاحب آیا د پلار په میراث کې زموږ برخه شته کو نشته؟ ما ورته ویل ولې نشته؟ نو مولوي صاحب ولې موږ له زموږ رونه حق نه راکوي؟ ما ته وایي چې مولوي صاحب آیا دا مسلې تاسو په دې مسجد او په دې مدرسه کې نارینهو ته نه بیانوئ؟ تاسو په دې جنازه کې او په دې تعلیم کې دا مسله د نارینهو ته ولې نه بیانوئ چې دې زموږ حقونه چې موږ ته د پلار نه پاتې دي، مشترکه میراث پاتې دی، زموږ په کې حصه ده او دوی موږ ته زموږ حصه نه راکوي. تاسو یقین وکئ چې د هغې هغه فریاد زه خفه کړم. په ډېرو قومونو کې خو دا پوخ رواج دی چې هغوی لور خور ته د سر حصه نه ورکوي، او چې څوک حصه ورکړي دا عیب ګڼي، الله له به څه جواب ورکوي او د الله پیغمبر له به څه جواب ورکوي. الله پاک د دې دپاره په قرآن کې خپله حصه مختص کړې ده، خپله حصې ټاکلې ده. تا د خور او د لور په هغه فرضي حصه باندې خېټه اچولې ده او مړه تا نفلونو له زور ورکړی، تا ذکرونو له زور ورکړی، تا سیروزو له زور ورکړی، ته به الله له څه جواب ورکې د جهنم اور په خېټه کې چې د قیامت په ورځ به د دې لور خور لاسي او ستا به ګریواني چې چا د لور خور په حق باندې څه اچولې ډاکه اچولې. بعضې ځایونو کې خو دا رواج دی، ما سره تورسرو رابطې وکړه چې په لکونو روپو زموږ سودا کېږي، موږ خرڅېږو په لکونو روپو باندې، او الټه راته چې کوم دی په میراث کې حصه هم نه میلاویږي، او هغه عیب او بدنامي ګڼل شي د هغه کور دپاره چې تاسو لور له حصه ورکړه، خور له حصه ورکړه. دا یو غلط رواج جوړ کړو. د الله نه ویریږئ پښتنو، قسم دی که په نفلونو رانه خلاص شئ، قسم دی که په دې فرض مونځ هم خلاص شئ چې پردی حق در باندې پورې دی او بیا د لور خور حق در باندې پورې دی، نو په دې نشئ خلاصېدی. دا هغه بې زبانه به ورته ویو چې دا هغه مجبور به ورته ویو. بعضې پکې وایي موږ نه خور نه غواړي، موږ نه خور نه غواړي، موږ ته یې ویلي چې تا ته م بخلې، هغه د مجبورۍ نه وایي ته دا ځمکه راوال ته د دې دا کاغذونه راوال او دا دې خور ته ورکړئ، دا ستا د ځمکې انتقال دی، دا ستا ځمکه ده، دا ستا حصه ده په دې کور کې دی، دا ځای دی، دا بالکل ستا شو. د هغې نه پسې دا خور په خوشۍ رخلي تا له درکوي، بالکل ټیک خبره. خو داسې نه ده چې خور یې ته حصه اخلي، هغه ورته وایي نه نه زه یې نه اخلم، ښه بس ټیک ته وایي ما ته اجازت وکړو. غریبه خو مجبوره ده، هغه دې ته ګوري سبا مې دا رور په دې کور بندوي، تندی به راته خرابي، حالانکې دا د هغې خپله حصه ده، قرآن ورله ورکړې ده، او د دې باوجود رور نه شر مخ جوړ شوی دی، هغه د خور په حصه باندې چې کوم دی قبضه اچولې ده. په کومو سترګو به د الله سره مخامخ کېږي و د الله بندیانو. پښتنو په دې سوچ وکئ، ستاسو د خیرخواهۍ خبره کوم، دا د جهنم اور تاسو خېټو ته اچوئ، او دا د جهنم اور د ستاسو خېټې چې کومې دي دا به د جهنم صندوقان ګرځي. په دې خبره باندې دوی سره ظلم مه کوئ، زیاتې مه کوئ، خپلې حصې وروره تا ګټلې ده او تا جایداد اخیستې، ټیک ته تا سره برخه نشته، تا سره حصه نشته، خو چې د پلار نه څه پاتې دي تر د ماچس د ډبې پورې که نه، تر د ماچس د ډبې پورې په دې کې د خور حصه ده. میراث خو دومره سخته مسله ده. یو عالم دین د یو بیمار تپوس له تللی و او هغه ته ډیوه بله وه، هغه بیمار لا ژوندی دی خو سخت حالاتو کې دی، ډیوه ورته بله ده او په دې حالت کې د هغه ساه وخته، ټیم یې پوره شو، ناګهانه دا عالم ورغی او دا ډیوه یې مړه کړه. کور خلکو ته چې مولوي صاحب تیاره دې کړله، او ډیوه لګول خو په هغه ټیم کې اسان کار هم نه و، هغه ورته ویل نه تر کومې چې دا مړی دا انسان ژوندی و نو د ده په دې ډیوې په دې تیلو کې د ده حصه وه، ټیک شوله که نه، نو ده ته هم بلېده او موږ ته هم بلېده، خو چې دی مړ شو نو دا اوس د میراث مال دی او دې کې به یتیماني، دې کې به حقداري د هغې مال، دا د ډیوې تیل چې کوم دي دا به هم د میراث په مطابق تقسیمیږي، پردی حق چېرته هغې نه پیدا وانلو. نو پښتنو د الله خاطر وکئ، دغه مظلوم طبقې سره زیاتې مه کوئ او دوی له خپل حقوق ورکړئ. صحیح شوله که نه؟ او څومره چې کیدی شي نو مسلمانانو رونو ته دا پیغام ورسوئ چې د دې سره د انصاف معامله وکړي. وصلی الله علی النبي.